السلام علیکم درنو هیوادوالو. یو ځل بیا موږ تاسو ته د نوي درس د یو نوي ویډیو سره راغلي وو. هیله لرم چې تېر ویډیوګانې او تېر درسونه به مو په ښه کیفیت سره زده کړي وي. دا زموږ د کورس څلورمه ویډیو ده. نو موږ تاسو په تېرو ویډیوګانو کې دا زده کړي وو چې د کمپیوټر سره څومره سکرینونه موږ وصل دي، نو هغه موږ تاسو څه کولی شو، موږ تاسو معلومولی شو چې آیا زموږ د کمپیوټر سره کوم سکرین وصل دی یا هم نه دی وصل. په دویم قدم کې موږ تاسو ملګرو د ډیسکټاپ د صفحې تصویران څه کولی شو، ور اضافه کولی شو، یا په هغه شکل باندې موږ تاسو څه کولی شو، تبدیلولی شو. په نن ورځ کې ملګرو موږ تاسو دا وایو څنګه د کمپیوټر د صفحې یا په کمپیوټر کې موږ تاسو کله د کمپیوټر چارج خلاصیږي، وخت چې کله چارج خلاصیږي نو موږ تاسو ته به څه وکړي، موږ تاسو ته یو میسیج راکوي چې آیا زموږ د کمپیوټر چارج ډېر لږ دی، نو کوشش وکړئ چې خپل کمپیوټر ته بېرته څه وکړئ، چارج یعنې ورته واصل یې کړئ. درځو په دې طریقه باندې هم کار کوو او وروسته د دې نه چې کومې نورې طریقې دي په هغې باندې هم کار کوو. راځئ له موږ سره درس تعقیب کړئ. یو ځل بیا ملګرو یو وړه غوښتنه درنه کوم، کوم ملګري چې موږ سره په دغه درسونو کې نوي دي، هیله لرم چې دا زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړي، تر هغو زموږ د پاتې کورسونو نه هم خبر شئ. انشاءالله را روانې ویډیوګانې به د انګلیسي په بخش کې به هم موږ تاسو ته څه کوو، کورس یو څه ویډیوګانې مو درکړي دي، نو یو څه درسونه نور هم درته په همدغه هفته کې درته څه کوو، اپلوډ کوو. را به شو ملګرو موږ تاسو په درس باندې به شروع وکړو. زه راځم په راسته بټن باندې ورته کلیک واخلم، راځم د پاور مینو ته. په پاور مینو کې موږ تاسو دغه اپشن یې وویلې، راځو د ساوند اپشن ته. په ساوند اپشن باندې زه ورته کلیک اخلم، راځو موږ تاسو ملګرو دلته موږ تاسو ډېر ایکان لرو. په دغه ایکانو کې له هر یوې نه موږ تاسو څه کولی شو، استفاده کولی شو. کله موږ تاسو په کمپیوټر کې یو کار کوو، یا مخکې درته ویلي چې کله موږ تاسو د کمپیوټر چارج خلاصیږي یا داسې حالت ته رسیږي چې کمپیوټر مو خدای ناخواسته د یو ستونزې سره مخامخ کیږي، نو موږ تاسو به څه وکړي، په هغه حالت کې به موږ تاسو ته یو میسیج یا په یو میسیج په شکل باندې موږ تاسو ته یو زنګ وکړي. زه راځم لکه دا د هر شي په بخش کې تاسو غواړئ یو میسیج ته یې زنګ کیدی، نو دې تاسو دلته کولی شئ چې هغه ته زنګ کیدی. راځو ملګرو موږ تاسو په دلته را به شو په ډیسکټاپ په دې باندې به سپاکس باندې ورته کلیک واخلو. په سپیکر باندې چې ورته کلیک واخلو ملګرو، زه په سپیکرز باندې ورته کلیک اخلم. موږ تاسو کولی شو د لاسپیکر دغه ایکان څه وکړو، تغییر ورته وکړو. کله چې موږ تاسو د ایکان تغییر کوو د دغه لاسپیکر، نو راځو په چینج په ایکان باندې ورته کلیک اخلو، را به شو دلته د هر یو ډیزاین تاسو انتخابوئ، هغه تاسو څه کولی شئ، انتخابولی شئ. نو زه راځم ملګرو د دغه نه ورته کار اخلم، راځم په اوکې باندې ورته کار اخلم، اپلای کوم یې، را به شو دلته وبه ګورو زموږ تاسو ایکان به انشاءالله تغییر کړی. راځم دلته یې اوکې کوم، دلته یې اوکې کوم، نو زموږ تاسو ایکان څه وکړو، تغییر یې کړی دی، مخکې په دغه حالت کې. بېرته راځم بیا دوباره درښیم ملګرو، را به شو دلته سپیکر باندې ورته کلیک واخلو، چینج باندې ورته کلیک واخلو. وروسته راځم زه دغه انتخابوم، د دغه ایکان څه ورته انتخابوم، دلته اوکې کوم، دلته راځم، نو دا موږ تاسو ایکان څه وکړه، تغییر وکړه. را به شو په دې کې ملګرو موږ تاسو په دویم اپشن کې دلته موږ تاسو میکروفون. په میکروفون کې موږ تاسو ګورو چې د کمپیوټر میکروفون څومره نورمال حالت کې دی یا په کوم حالت کې دی. موږ ګوره موږ په کمپیوټر کې خبرې کوو، نو زموږ د کمپیوټر دغه میکروفون په کوم حالت کې ده تاسو لیدلی شئ. زه راځم په همدې باندې ورته کلیک اخلم. نو په میکروفون چې کله کلیک ورته واخیسته، دغه تصویر موږ تاسو څه کولی شو، تبدیلولی شو. دغه د میکروفون دغه ایکن تاسو کتلی شئ، نو غواړو دا ورته چینج واخلو، نو را به په همدې باندې ورته کلیک واخلو، چینج ایکن، او په دې باندې ورته کلیک واخلو. تاسو وګورئ دلته په دغه حالت کې ده. زه راځم بل حالت ورته اچوم، اوکې به ورته کلیک واخلو، اپلای به یې کړو. وروسته له اپلای نه به راسو دلته نو موږ تاسو ته
میکروفون هغه ایکن څنګه شو تغییر وکړ. بیا تر اوسه باندې کلیک ورته اخلم. لازم دلته ملګرو موږ تاسو ته دغه ټیک چې موږ تاسو دا ټیک فعال کړو نو موږ تاسو به په کمپیوټر باندې څه وکړي، یو داسې لکه موږ تاسو په کمپیوټر کې خبرې کوو نو موږ تاسو کمپیوټر مایک به څه وکړي خوسیبه کړي. زه راځم په همدغې باندې ورته کلیک اخلم. راځم اوکې کوم یې دا دی. زه راځم اوکې کوم یې زه راځم په همدې باندې ملګرو کلیک ورته اخلم. غږ یو څه سلو کوم بیا تاسو ته انشاءالله بېرته ښیم ځکه چې د کمپیوټر اواز بیخي لوړ دی. نو میکروفون څخه موږ استفاده کوو. نو راځو دغه د میکروفون موږ تاسو په میکروفون کې هم خبرې کولی شو، یعنې د کمپیوټر خپله سټوډیو ده. دغه تاسو کولی شئ څه وکړئ خبرې وکړئ دلته. نو ګوره ملګرو دا ټیک به فعاله کړی ده. زه راځم دا اوکې کوم بېرته په میکروفون باندې کلیک وکړم. موږ تاسو دلته په دغه آپشن کې دلته مقام راځو په دلته لیبل څخه دی. په لیبل باندې کلیک ورته اخلو. موږ تاسو کولی شو دې اواز چې نو نورمال حالت کې دغه ده تاسو دې کولی شئ په دغه حالت کې پرېږدئ. زه راځم دغه به اردو ته کاس وکړو چې بېرته کنسل کوو. بېرته راځو موږ دغه ټیک فعاله کوو، دغه غیر فعاله کوو، اپلای به یې کوو. کله مو چې اپلای کړو موږ تاسو د کمپیوټر میکروفون څه وکړو بند وکړو. نو دا و ملګرو د دې درس. دلته به راشو دلته موږ خاص شی نشته ده. دلته راځو ملګرو موږ تاسو بل سکرین سیور لرو. په سکرین سیور کې موږ تاسو کولی شو دلته باندې ورته کلیک اخلم. په سکرین سیور کې موږ تاسو کولی شو دغه همیش په دغه حالت کې وي، یعنې موږ تاسو کولی د کمپیوټر ته وینډوز ورکړو نو موږ تاسو د کمپیوټر نو سکرین سیور به په دغه حالت کې وي. راځو موږ تاسو څه کوو یو نمبر انتخابوو په ښکلي ډیزاین کې. کله چې موږ تاسو ګوره د دغه کار ملګرو دا دی چې موږ تاسو کمپیوټر کې کار کوو وروسته له هغې نه چې 1 دقیقه پې تېره شي یا 15 دقیقې یا 2 دقیقې پې تېرې شي نو زموږ کمپیوټر څه وکړي په دغه حالت ته راشي، یعنې موږ کمپیوټر ګل کېږي نه خاموشه کېږي نه. دلته به راشو په دې دغه ما ورته جوړ کړی ده، یعنې موږ تاسو کمپیوټر چې کله کار پکې نه کوو نو د په خاموش حالت کې نه بلکې روښانه به وي. نو موږ تاسو کمپیوټر په صفحه باندې به داسې کولی شو یو نوم ورته کېږدئ، کولی شو یو شعر ورباندې ولګوئ، هر یو تاسو استفاده کوئ، تاسو کولی شئ چې ورنه استفاده وکړئ. نو زه راځم ملګرو په همدغه کار باندې ورته همدغه کار زه تاسو ته هم درښیم. دلته کولی شئ تاسو د کمپیوټر دقیقې ورزیاتې کړئ. د کمپیوټر نه بلکې د دغه تصویر دقیقې څونه وخت بعد موږ کار پکې ونه کړو. مثلا زموږ په کمپیوټر باندې داسې یو صفحه راشي، زه غواړم چې 1 دقیقه کار پکې ونه کړم نو کمپیوټر باندې داسې صفحه راشي. او که چېرې تاسو غواړئ 15 دقیقې کار پکې ونه کړم یا 6 دقیقې یا 7 دقیقې کار پکې ونه کړم نو کمپیوټر باندې به داسې صفحه راشي. زه وایم چې نه ما چې کله په کمپیوټر کې 1 دقیقه کار نه کوو نو ما د کمپیوټر په سکرین باندې بیا دغسې صفحه داسې تاسو وینئ دغسې صفحه راشي نو زه یوه دقیقه ورته انتخابوم. راځو په سیټینګ باندې ورته کلیک اخلو. کله په سیټینګ باندې کلیک واخلو زه راځم یو ځل به د کمپیوټر دا ژبه ورته تبدیله کړم. زه اوس دلته لیکم احمدالله. احمدالله مې ولیکم. همیش به موږ تاسو د کمپیوټر کله چې دغه منو راخلاص کړو نو په ټایم کې وي نو موږ تاسو بیا څه وکړو ټیک به دلته راولو نو موږ تاسو کولی شو بیا دلته خپل نوم ورکړو یا داسې یو په شعر ورته ولیکو یو بل شی ورته ولیکو کولی شو. دلته راځو ملګرو فاسټ یا سلو خواهم دغه ایکن یا فاسټ درته ښکاره کړي یا سلو دغه نوم چې موږ تاسو یا دغه صفحه ورته ښکاره کوو که نه. زه راځم بس سلو یې ورته انتخابوم. راځم په اوکې باندې ورته کلیک اخلم. موږ تاسو ګورو احمدالله سمه ده. راځم یو وری بیا هم په دې ډیزاین کوم درته.
سي چې هر رنګ ورته انتخابوي. راځم په انګلیسي کې نمبر ته لیکم. ما عمر نوشتک. راځم په اوکې باندې کلیک ورته اخلم. وروسته له اوکې نه راځم پروفایل ته. نو موږ تاسو په دغه حالت باندې کمپیوټر څه کوي، صفحه به موږ تاسو ته کمپیوټر یوې دقیقې څخه موږ کاپي کوو، نو د کمپیوټر څخه په دغه حالت کې شي. زموږ تاسو ملګرو د نن ورځې درس همدومره و. تر بیا چې بل درس در کوم موږ ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.